د شیدو چایو مشهور رستورانت او د ګڼ شمېر خلکو ذوق. دا د کونړ جلال آباد پر لویه لاره سپین جومات سیمه کې د زمیندار په نوم هغه رستورانت دی چې له کلونو راهیسې جوړ او د شیدو چای یې خورا مشهور دی. د دغه رستورانت خاوند وایي د تیرو کلونو په نسبت یې کار روزګار ښه او د هیواد له بیلابیلو ولایتونو خلک د شیدو چایو څښلو لپاره ورځي. دلته خو موږ څلور استادان او تقریبا 8 کسان شاګردان او دلته چې خلک کوم راځي جلال آباد نه هم راځي چغسي ولایت نه هم راځي هم د خوست هم پکې راشي کابل نه هم پکې راځي بس خاص چای لپاره راځي چې څکي او ځي بعضې پکې وایي موږ له پاکستان نه راغلي دلته چې کار لري جلال آباد ته راشي بیا دې خوا چای لپاره دې خوا راځي. کونړ ته د هیواد له نورو ولایتونو ورغلي سیلانیان د دغه ولایت د ښکلو سیمو او سیندونو د لیدو ترڅنګ دغه رستورانت کې څو شیبې دمه کوي او د شیدو چای هم څښي. سیلانیان وایي د دغه رستورانت د شیدو تورو چایو صفت یې له خلکو له کلونو راهیسې اورېدلی و خو اوس یې د څښلو په نیت راغلي دي. موږ چې راځو د کونړ ټاپ اول د سپین جومات د هوټلونه دي مشهور هوټلونه دي او ډېر خلک دلته تفریح لپاره راځي او خصوصا موږ چې کله راځو کونړ ټاپ اول دغه هوټلونو ته راځو بیا ځکه چې یاران دوستان دي او ځکه مخکې دغه د یو هوټل اوس تقریبا 3-4 هوټله جوړ شوي دي د ننګرهار کابل کندهار زابل دا ولایت خلک چې راځي اول دغه هوټلو باندې چکر او تفریح لپاره راځي او خلکو ته کار زمینه هم بدې برابره ده ډېر خلک د هوټل کې کار کوي. موږ د زمیندار هوټل نوم اورېدلی او چې صفت یې ډېر موږ ته شوی و زه خپله د ننګرهار نه راغلی یم خو ماشاءالله چې هماغسې سورداره چې د څه رقم چې خلکو ویلي او موږ داسې هوټل ته رالو د ملګرو ویله چې دلته یو زمیندار هوټل دی بس په زمیندار هوټل کې موږ دغه سمبوسي ویو کله چې دودکتي وخوړله نو موږ ته دا ښکاره سو چې دغه په دې کې ښه مزهدار و ښه په خوند ډکه دغه و هوټل او موږ ته ډېر ښه خوند یې راکړي بیا ملګرو ته وویله چې انشاءالله آینده کې ته بیا راکلو پر زمیندار هوټل به موږ تاسې سمبوسې او پکوړې او دودکتي چای کوو. کونړ د افغانستان ختیځ کې هغه ولایت دی چې د ښایسته تفریح ځایونو او ځنګلونو درلودلو ترڅنګ مست او څپانده سیند پکې بهیږي او هر کال د بهرنیو سیلانیانو سربیره د هیواد ګڼ شمېر اوسیدونکي له بیلابیلو مشهورو سیمو د لیدنې ترڅنګ د مشهورو رستورانتونو له خوړو خوندونه اخلي.